دا اوس دوی د ازادۍ اعلان کوي غازي امان الله خان دوی په خپله ورکړه دغه غزا د ګټلې دا غزا و د جنګ ته بقاعده روان و نو په دې د غازي امان الله خان دی نو د تر یو حده محدوده ده اقتصادي او کلتوري خپلواکي درلوده سیاسي ازادي نه درلوده غازي امان الله خان سیاسي ازادي ورسره نو دوی وایي خاص شته چې بیداره قومونه د سیاسي ازادي د خاطر خپل سرونه قربانوي ورته سپریټ سیاسي ازادي شي اقتصادي نه شي مخته وایي د اقتصادي تبعیض غمي ګوره بیل بیل شي اقتصادي او کلتوري او سیاسي ازادیان او د اصطلاح بیل بیل وایي چې سیاسي ازادي د پاره سر قرباني او اقتصادي ازادي زغمي الته زغمي توان زغمي د چیش توان زغمي د اقتصاد توان زغمي زه دا کال کېته نه کړم زه دا کال ټماټر غورځوم پر میدان زه مټر غورځوم زه پالیز غورځوم زه راځم د باغ دار شو قرباني ورکوم زه سیاسي ازادي ترلاسه کوم زه ستا دا ستا دغه ته نه کښېنم ستا د بلیک میلینګ ته زه نه کښېنم ستا ګرد ابادي څو ده موږ یو د ګجراوالي ابادي راواخیست موږ د ګرد دغه ابادي نه ورسره برابر ته راځې دغه ټماټر دغه سبزي دا ته نه پرېږدې زه تا سره دا وړم او بل اشاره په دې کې دا ده چې ذاتي تاوان وړم زه بچیانو ته ګټه نه کوم موږ څلور وړه یو زما یو ورور ګټه کوي زه ورور پیغور وړم زه د پلار پیغور وړم زه تربور پیغور وړم زه د پارټي لپاره کار کوم زه دا کار کوم زه دا اقتصادي تاوان کوم که ته نیم زه کور ته نه ګټم زه خپل بچیانو ته نه ګټم زه خپل بچیان په فقر لوی وم زه خیرات غواړم زه سیاسي کار کوم بله خبره دغه ده مخته بیا دی راځي مختار الله بیاني هغه دا شی د اولټایمر دغه بیاني معنا موږ سیاسي کارکنان چې دا ناس ملګري دلته چې نسته هغه به ځان اولټایمرز جوړوي په دې کې دا اقتصادي ازادي خبره چې دی کوي اقتصادي ازادي دې ته نه وایي چې زما نوکري وسوه زما دکان وسو زما رړۍ برابره ده دا اقتصادي ازادي ده موږ وایو چې کار برابر سو بس کار نه دی برابر زموږ به طور کام څه چې ستړیا ده موږ دا ټیم نسو هغه معاشي د کلتوري د هر شي ده د هغه بنیاد سیاسي غلامۍ دغه د زموږ دا ګرد چې موږ ستړي دا دې ته وځي اوس نو که یو سړی راولاړ سي خپل ذاتي معاش اقتصاد دا د مثال په توګه ځای موږ نوکري کولی شو بهترین سیاست کولی شو دا مثالونه د ګرد پارټي مخامخ ناست دا ګرد ښه بهترین مثال ګرد ملګري خپل حلالو نفقه بکټي خواري کاږي بچیان ساتي پارټي هم ساتي قام هم ساتي دا په دې معنی چې موږ به ګس که امتیاز دلته نو خدای امتیاز ته به موږ ځو زه ګسو قرباني ورکوم ګس زه نه ګټم دا نوم زه نه کوم ګس زه د کام نوم کوم بل دا دې شی بیاني اوس نو چې په تورې ستړیا تاله په تورې کام راغلی ده نو بیا یو سړی دی نیک محمد محل راولاړ سي هر څه قربان کې لګیا سي بیا به کام څو وساسي دا سوال دی اوس مخته مختار دا بیاني چې په تورې پارټي به ته دا حکومت کوي یو سړی که اسمان راونړي دی هېڅ هم نشي کولی دلته دا اشاره ده چې بیا ته راځې د وول ټایمر په توګه به راځې دا نو چې تا وایي څه چم وکړي چې تا وایي اقتصادي تبعیض غمي مګر ازادي مقدمه ګڼي سیاسي ازادي مقدمه ګڼي ترجیح هغه کار ته ورکوي د اقتصاد شاید او چې کله هم ازادي ترلاسه کړي نو اقتصادي ترقي ته یې لاره خلاصي لکه غازي امان الله خان سیاسي ازادي واخیستله بیا نه میاشتې دی ولاړی بیا خو نظاره خبره ده چې غازي امان الله خان کوم د افغانستان نیم افغانستان بنیاد ایښی دی د هغه اثرات نن هم شته د کرزي ګورنر د بوربن مایدي د اشرف احمد غني دا د غازي امان الله خان د نوي افغانستان بنسټ ایښودونکي هغه جرړې دي اشارې دي هغه بیا داسې کار هم وشو نو موږ به په طور کام په دې ځان نه دخ کوو چې زما دا د کرنه ده زما یو 200 درخته ولاړه ده زما یو 2 رخصې چلیږي زما یو نوکري شته زما یو دکان شته زما یو وکالت دی زما یو پرټیش دی زما یو 2 مکانه په کرایه مار کړی دي ستا دا ازادي د اقتصادي دا د قانون عمل بدل نشي کېدی ستا نه بدل نشي کېدی او ستا د کلتور ازادي چې په خپل ژبه شاعري کې په خپل ژبه لیک کې لا بیل خبره موږ نه ده کړې دا هم نه کړې موږ به سیاسي ازادي ترلاسه کوو مخته مګر سیاسي مبارزه به ارومرو یو ګوند ته ضرورت لري چې هغه وکولای شي چې د ازادۍ دپاره ولسونو تیت و پرک هلې ځلې منظم کړي چې د ازادۍ دپاره ولسونه تیت و پرک هلې ځلې منظم کړي معنا دلته خبر راغله اجتماعي چې په ګډه باندې که موږ راولاړ سو په 1000 کسانو کې که 10 کسان منظمه سي دا د 990 دا سیاست وایي
د 990 د کسانو برابر کار کول چې 10 کسان څو فرق دی پر سل باندې یو سړی شمار هغه اخري شکل دغه په کار دی په سل کې 3 کسان ونی غیر منظم بیا دی وایي چې اله ځلې منظم کی سیاسي ګوند د یو فکر او نظریې لرونکو انسانانو هغه سازمان دی چې د مشترکو ارمانونو د حاصلولو دپاره په رضاکارانه ډول د یو مشترکه ډیسپلن په منلو سره په یو تنظیم کښې منظم دلته خبر راغله چې اجتماعیت ته ولاړه کیسه معنی د ډېرو انسانانو مثال موږ به د جنوب پښتونخوا مثال ورکړو چې مثال د مراڼیانو څخه نیولې بیا راځه تر دا دغه پورې دا زموږ تر مشوریان چې اوسي پنجپای بیا اکثر سره بیانوه په دې کې هغه انسانانو ټولنه د هغه انسانانو منظمه ورځ چې هغه د خپل قام د خپل قبیل پر یو داسې پروګرام مشترکه پروګرام اتفاق وکړي او د هغه د منظم تنظیم کېدو لپاره یو پارټي راسته لار ته راورکړي ځان دوی په ګډه رهبري د خلکو کوي دلته بیا تا ته سهولت سو اساني سو په مئی 2014 کې زموږ پارټي د دې ماډل د چې بیان شوی د دې ماډل عملی مجسم شکل و چې هغه رالی چې د انسانانو د دې ګرد جنوب پښتونخوا زموږ ممبرشپ وګوره بیا د هغه ټیم په مئی 14 کې زموږ ګرد آبادي وګوره او زموږ دا ممبرشپ وګوره دا پر سړي باندې دا په سل کې 2 کسان دي دا وختي ما کړو په سل کې 2 کسان موږ یو چې فوخ ممبر و دا بل نیمو دا دریم چې دا همدرد و 3 انسانان په سل کې داسې و چې هغه د پارټي د رهبري داسې کار وکړي چې درې پر دا کار باندې واچول متفق یې کړل په زر کې 10 کسان په زر کې 10 کسان یې دا تر منظم کړو چې موږ دا کار کوو دا نورو څو ته 900 ته رسېدل دغه مطلب دا نه دی چې سل کې سل به کام تاسو اتفاق لري په دې ملګری ځان پوه کړئ زموږ داسې خیال دی چې موږ ته په 100% حمایت حاصلېږي بابا دمه تر دې دمه د دې دمه تر اخره پورې دا امکان نه لري دا په یاد لري سوشیولوژي اصول دی دا ممکنه نه ده چې انسانان به 100% پر یو شي اتفاق لري که د یو کور ورونه پر 100% پر یو شي اتفاق نشي کولی دا د نیچر اصول دی په دې کې ګټه هم ده دا د کشمکش او تضاد د جدلیات خبره ده زموږ دا خیال دی چې یا بس دا ګرد به موږ راځو دا کار کېږي موږ په یو قسم دغه ته چې دا ګرد دا کار نه کوي دا میسر راسي چې دا ګرد اتفاق نشي کولی دا ګرد په دې باندې ګرد اتفاق کېدی نشي د نیچر خلاف خبره ده ډېر غیر ساینسي او سیاسي اپروچ ده دغه د ناپوهي خبره ده چې موږ کوو چې دا بیخي ناممکنه خبره ده چې ګرد دې په یو خوله زړه کړو د نیچر ولاړې د منځه ولاړې بیا کشمکش ختم شو د ټولنې حرکت ختم شو بس دا دی شو د دې مثال زه څنګه درکم د دې مثال دا دی میدو د بس غره په خوا ځوند کوي ولاړ سي دلته حرکت ودرېږي ګرد په یو خوله شو کشمکش تضاد چې نه پر سل 3 کسان تاسو غواړي کم د مئی 2014 او شاوخوا دا د شپږ اتیا څخه نیولې بیا رزاق الله وارینو صاحب پر دې ګایدو بای ډیزاین وو شکاله کار وسو د شپږ اتیا جنوري څخه چې کله د مارشال دغه پورت سو او د دفتر دی جارو کوي عثمان الله قادر هغه زیرو خوشحال کاسیو یدوان نورو چې دوی موږ د دفتر جارو کوي دا را شروع تر ټیل مئی 2000 دغه 2013 مئی پورې دغه به ملګری په یاد لري دا مایوسي په دلته دوه وجه ده چې زموږ دا وایي چې بس دا کوټه 10 لک آبادي 10 لک آبادي ورځ کار وکړي 10 لک آبادي کار نه کوي سړی په 10 لک کې ته خالي 15000 راټول کته کمال کوي ته 10000 راټول کته کمال کوي په دې به موږ د ملګری ځان پوکي بیا موږ ته کار ډیر اسانه شي نو دلته دا دغه خبره کوي چې دا د خلکو رابري به داخل کوي او ظاهر خبر د وزه سړی مثال زموږ کارکون دی هغه قرباني ورکوي منډي وي ترنډي وي بچیان پرېږدي کور پرېږدي ها بل خو د راځي ګډیږي 2 کسان بیا د تمایسو درېږي د چې 100 کسان ونی په کوټ کې 100 کسان دی ونی بیا دا کار پس باندې نه پرېږدي نو دلته مختار ده چې دا کار به انفرادي نه به اجتماعي تور به تاسو راځي او اجتماع ګر ستا په خله نه راځي بس دا به رواني دا عمل دی بدلیږي دا به ملګری په ځین کې چې یعنی ګرد خلک تاسو سره ملګری سو بیا خو د کار ضرورت هم نشي پیښ دا ممکن هم نه ده نیمه کسان تاسو نه ملګری کیږي تاسو نه د هیڅ چا سره نیمه کسان خپل کوشش کوي لکه تاسو په سولو کې 3 کسان یو وخت ملګری هو هغه نیم یو همدرد به نیم کوي نیم په خیه دغه هغه یو څلرم به بیا دغه کوي زموږ رابري دا رقم ساينټیفیک بنیاد اصول کار کوي دا خو ګرځي د بتوري علم ساينس دی نه موږ خو نه ادم او دا ریم صاحب چې دا سوشل ساينټیست دی د ټولنې ډاکټر دی
څوک چې د ټولنې په مرض پوهېږي علاج یې وړي هغه سوشل ډاکټر سو هغه د ټولنې ډاکټر دی نو دا خو سوشل ساینټیسټ دی دا ګرد شرلی باچا کاکا سنومر حسین مومند دا خو دلته چې مختار لاو چې موږ د تیرو طریقونو تجربې څخه استفاده کوو نو خو هغه دغه شی نو بیا اخري مګر دا په نظر کې ساتل غواړي چې سیاسي ګوندونه د خپل چاپیریال مقاصد او مفادات او خصلت په اوله د یو بل نه توپیر لري پر دې موږ وګورو هغه توپیر خبره ده چې هغه د موجوده سټیټس کو نظام سره په کې اصلاحات غواړي دغه برخې دغه لپاره کار کوي په دې شکل کې کی کار ته چې د ریاست مخالفه دی ته چې د ولس دوست دی ته چې د مسلمانانو د اسلام لپاره راغلی دی ته چې د پاکستان د ولس لپاره راغلی دی د چغې وناري دی لیکن ته چې سم وګوري ته چې سم تجزیه کې په خانه کې واچي دی به د سیستم د نظام د استبدادي ریاست د استعماري ریاست برخې دی شنه مثال پیچي دی اوس د پیچي دا ټیم د پارلیمنت پر سوپریمسي جنگ نه دی چې زه د پارلیمنت بلدستي غواړم زه د عین بلدستي غواړم بظاهر کم د نار چوي بظاهر خدای د نار وي بیگ ډور چینل رابطې روانې دي صرف پر پاور شیرینګ رابطه ده اوس عمران خان پر دې رضا سوی دی اوس انټرنیشنل میډیا دا وایي چې د اوس پر دې راځي سوی دی چې اول خو دا ګورنمنت د سولماته ګرځي به زه وزیر اعظم ما راولي اوس وداسې ته راوي دا میاشت دوی کېږي چې ټیک دی دا ګورنمنت چلو 3 کاله چې 3 کاله باندې انتخابات کوي دا د دې انټرنل سټوري ده د نه سټوري ده ماته د بانک دا جزیره رپورټ هم دی دا چې معنا 3 کاله وچلو بیا به بانور ته جوړه ختمه هغه موږ پر دې سوچ کوو اوس دا چې تراله اوس بظاهر تر تو ګره جمهوریت آئین ګرد پښتون کارکون استعمال کوي ستړی کوي د ژوند وېستي هغه ورځ د دې د پی ټی آی خپل د خیبر پښتونخوا دغه یو سیمینار سوی دی په کې پر د خپل صوبایي ګورنمنت مخ راړولې چې ستا روډونه چیرې دي ستا بي آر ټي څه سوه ستا ټیکس چیرې روان دي یو سړی په جیل کې دی بالکل موږ ګرده لګیا یو د پېښور دغه د خدای پار دی دغه ته روان دی ډېر غازي خان ته روان دي د پېښور فنډ د ضلع د دارالحکومت کیپیټل ده تاریخي مرکز پات سوی دی د پښتنو تاریخي مرکز پات سوی دی د دې ټول دغه چې دی فنډینګ دغه ته روان دی راجنپور دا ته روان دی د راجنپور دی الته ولګي چې موږ پر هغه اعتراض نشته د داسې دلته روان دي دا د دې ون لات مورز دی بیانونه دي ګرد پر دې باندې هغه دا یو کار کړی سوشل میډیا ته شنه راوستل اخبار ته ریپورټس اوس دا پارټي د دې دغه سره لکه دلته چې مختار لاوی توپیر دغه دی دا کترم د جمهوریت لپاره د ولس لپاره نه دی لګیا پیپلز پارټي صدر دی زرداری دی د هغه ورس په مشترکه اجلاس خطاب کوي وای د ځینې پالیسیانې د حکومت چې دی د وفاق باندې ډیر شدید دباو راوړي دلته د یاسین مهندي شپږ نه راباسي دونه ښه کام پالنه دی کوي یعنی مطلب ته صدر مملکت پاکستان دا د کوسنه ده دا خبرې دي جمهوریت اسلام دا څه خبرې دي ستاب نه دي کار هغه دی په خپل میت په خپل خوی کې په پاکستان کې پیپلز پارټي ټیټ کمپرس سندي پارټي ده په خپل میت کې په خپل نیچر کې مسلم لیگ نون ټیټ کمپرس پنجابي پارټي ده په خپل مایت کې جماعت اسلامي صفا ښکارا د اردو سپیکینګ زیر اثر لاندې شوی ده نن هم دغه نمایندګي کوي سېنیټر مشتاق د پی ټی ایم مایت کې هغه دی پسیاخي حافظ نعیم کښینی دمکۍ ورکړه چې لسانی بنیادوں پہ باتیں نہیں چلے گی او ہدایت رحمان چې حق دو طریق دی هغه صوبایي امیر کی دا خو بیا بل توپیر دی چې موږ کوو معنا پاچایي په پاکستان کې بنیاد قومي تضاد دی صرف او صرف چې د قومي تضاد خبره کوي کمپاینونه خبره کوي په کمپاینونه کې اخري خبره چې د توپیر لري په کمپاینونه کې بیا د پارټي راځي دوه قسم دي یو انقلابي پارټي ده یو د بیا اسلامي پارټي ده چې هغه راځي بیا مختلف رنګونه ورکوي بس صرف د سیستم کې اصلاح غواړي چې بس ته یو د روزګار پیکیج ولګول دي دا زموږ دغه ډېر ستل شوي دي بزګران کسان کم چې کرنه کوي ته د یو فلیټ ریټ بجلی او سبسډي ورکړه سولر سیستم سولرایز کا دا سبسډي ورکړه بس هغه معاشي ستونزې شان کمی چې دا سیاسي بڼې ته ونه وړي پارټي د خلا په پرنه کې نو ډېره مهرباني